السلام علیکم ملګرو څنګه ټیک ټاک امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ یې خو برابر یې خو به ټیک ټاک یې خو په مزو کې یو پیر چې موږ بیا تاسو ته نیغ په نیغه د کیمرې په سترګه باندې حاضر یو او تاسو لپاره چې دی نو دا یې لګیا یو ویډیو جوړو ملګرو نن تاسو له موږ یو داسې ښایسته غزل راوړی دی چې تاسو هغه څنګه واورئ نو انشاءالله امید لرم چې ستاسو به ډېر زیات خوښ شي او ډېر خوندونه به ترې واخلئ زوړ غزل دی خو ډېر ښکلی غزل دی او د زړه پورې غزل دی نو تاسو هېڅ چېرته مه ځئ موږ سره اوسئ دا غزل پوره واورئ او بیا د غزل نه بعد چې دی نو موږ ته ووایئ چېرې دا غزل څنګه و په کمنټ کې راته ووایئ صحیح ده که نه او غزل سره بیا اواز څنګه و لکه اوس اواز خو دومره ښکلی نه دی ځکه چې ډېره موږ د پس ډېر وخت وشو چې موږ آنلاین نه راتلو د ویډیوګانو نه لږ اخوا دیخوا شوي وو په دې وجه باندې اواز هم لږ ګډوډ دی خو بیا هم ستاسو لپاره لګیا او دا کوشش جاري دی چې ستاسو په دې خوله باندې ستاسو په دې مخ باندې یو مسکان راشي او ستاسو د زړونه لږ شانتې خوشحاله شي زمونږ بس دغه یو چې دی نو څه وایي ورته زمونږ دغه یو خواهش دی چې تاسو خوشحاله او تاسو همیشه چې دی نو د غم نه لرې اوس به راشو د غزل سیټ ته غزل خو ډېر زیات ښکلی دی واقعي چې ښکلی دی تاسو چې اوس واورئ تاسو په خپلې ووایئ چې ښکلی دی که ښکلی نه دی دا ما څه ناست دی خو رښتیا دا خو رانیر شوی و د هېڅ تعارف محتاجه نه دی په نوم باندې یادېږي سراج خان او ډېر ناموړی شخص دی لږه په شکل کې تللی عطاالله عیسی خیل وي ته او داسې نور عادتونه هم ماشاءالله ډېر ښه دي که نه نو دوی چې دی موږ سره په دې پروګرام کې شرکت وکړو او ډېر د لرې نه راغلي دي ما ویل چې دوی هم د کیمرې په سترګه باندې تاسو ته وړاندې کړو او تاسو دی هم ووینئ د دوی اواز به هم بیا واورئ په نیکسټ ویډیو کې د دوی اواز هم یو شاندار اواز دی یو ځان له چې دی نو لکه ځای نیسي که نه هغه به تاسو ته موږ انشاءالله په نیکسټ ویډیو کې ښایو د خیره سره که ژوند باقي و په دې ویډیو کې موږ تاسو ته یو ښایسته غزل وایو او زه به یې ته په خپل اواز وایم انشاءالله نو غزل طرف ته ولاړ شو د خیره سره غزل دی چې او مین زړه به تر سو کوي تاوان په مازدیګر کې خدایه نن خورا ولې جانان په مازدیګر کې مین زړه به تر سو کوي تاوان په مازدیګر کې خدایه نن خورا ولې جانان په مازدیګر کې و خدای نن خورا ولی جانان په مازدیګر کې او د سیند په غاړه ناسته چبړی سیلی په شخ کې دې کې ډېر زیات ګران الفاظ استعمال شوي خو موږ به کوشش کوو چې هغه ووایو که نه نو د سیند په غاړه ناسته چبړی سیلی په شخ کې او چې ما به یادوي که نه جانان په مازدیګر کې خدای نن خورا ولی جانان په مازدیګر کې مین زړه به تر سو کوي تاوان په مازدیګر کې خدای نن خورا ولی جانان په مازدیګر کې و خدای نن خورا ولی جانان په مازدیګر کې او په هغه ځای دې وشي د ګلونو بارانونه په هغه ځای دې وشي د ګلونو بارانونه چرته کې چې ناست وي دوه یاران په مازدیګر کې خدایه نن خورا ولې جانان په مازدیګر کې مین زړه به تر سو کوي تاوان په مازدیګر کې خدایه نن خورا ولې جانان په مازدیګر کې و خدایه نن خورا ولې جانان په مازدیګر کې دا وخت د دیدنونو دا زور د بلتانا دا وخت د دیدنونو او دا زور د بلتانا نو خالاتو لشلول غواړي ګریوان په مازدیګر کې خدایه نن خورا ولې جانان په مازدیګر کې مین زړه به تر سو کوي تاوان په مازدیګر کې خدایه نن خورا ولې جانان په مازدیګر کې و خدای نن خورا ولی جانان په مازدیګر کې یا خدای نن خورا ولی جانان په مازدیګر کې
وایه که نه غزل څنګه زبردست یار نو موږ خپل کوشش وکړو مریم چې دی نو خوږېږي خو بیا هم ستاسو لپاره دا ویډیو سپیشلی ستاسو لپاره تیاره شوله او تاسو موږ ته ووایئ چې غزل څنګه و ورسره اواز څنګه و موږ ته په کمنټ کې لازمي ووایئ او په دې چینل باندې چې کم زاړه کسان دي نو امید لرم چې هغوی به دا ویډیو لازمي شیر کوي مخې ته یې لازمي ډېره زیاته شیر کوي او ورسره چې کوم نوي ملګري دي نو هغوی زموږ چینل لازمي سبسکرایب کوي ورسره خوا کې د بیل آیکن ووهئ چې مزید دغه شان ښایسته ویډیوګانې تاسو ته نورې هم ملاویږي په آخره کې به ماله او ما سره خوا کې چې کوم ناموړ شخص ناست دی سراج خان موږ له به راکړي اجازت د لوی الله په امان په امان